أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. دار سورة النساء 12 نمبر آیت مبارکہ حصہ تلاوت شوا. ولکم نصف اوستاسو دپارا نما ترک ازواجکم آغا دے چی پریخی وی ستاسو بیبیانو إن لم يكن لهن ولد کچری نوی دا غوی دا پار بچی. فإن كان لهن ولد پس کچری وی دا غوی دا پار بچی. فلکم الربع پس تاسو دا پارا سلورم حصہ دا مما ترکنا داغنا چی پری خودوی دی زناناو من بعد وصیتین پسو د وصیتنا یوصین بها او دین چی وصیت کئی فاغی بانی او دین یا قرضوی. ولهن ربع مما ترکتم او د دې خدو د پارا سلورم حصہ دا مما ترکتم داغ مالنا چی تاسو پری خودی وی. ان لم یکن لکم ولدنا کچری نوی استاسو اولاد. فإن كان لكم ولد کچروی استاسو اولاد فلهن سمن پسو داغی دا پار اتم حصہ دا مما ترکتم داغی مالنا چی تاسو پری خودوی من بعد وصیت پس وصیتنا توصون بها چی تاسو وصیت کوئی پاغی بانی او دین یا قرضوی. وَإِن كَانَ رَجُلٌ او کچری یوصلی یورسو چی میراث نوڑی شیوی کلالتن میراتو او امراتن یا زنانا میراتی وی. وَلَهُ اخون او داغد پار ورورو او اختن یا خورو د مور د طرفا. فلکل واحد منهم السدس پس د هر یو د پارا د دوی ناشپږم حصہ دا. فإن كانوا اکثر من ذالک پس کچری و زیاتو د دینا فهم شرکاء فی الثلث پس دوی حصہ دار دی پدری میں حصہ کی من بعد وصیت پس د وصیتنا یوصا بها چی وصیت کی دی شپاغی بانی او دیننو یا قرضوی غیر مضوار شیطاسو نو ضرر ورکون کی پا وصیت سرا اچاتا. وصیتا من اللہ وصیت دے د طرف د اللہ. واللہ علیم حلیم او اللہ پوہا او صبرناکو ذات دے. دی آیت کی دا خبر ذکر کیا خدا د خپل خاون په میراث کې سلورما برخه اغالی
کله چې اولاد نوي یا اتما برخه علی کله چې د خاوندو اولاد وي او که خزي د یوینا زیاتی وي نو هغه ټولو تبا سلورما یا اتمه حصہ کې با دا ټوله شریکان بیا ولکم نصف ما ترک ازواجکم ستاسو لپاره نیم هغه دی چې پریخي وي ستاسو بیبیانو صورت د مسئلې دا ده خزا مړه شوه او داغي بچی یای د دې خاون نه دی یای د بل خاون نه نشتا نو نیم مال هغه به خاون والی او باقی نیم با د دې خزې مور او پلار هغه به والی صورت د مسئلې داره خزه مړه شوه او داغي بچی د دې یا د بل خاون نه نشته ره مطلب داره د دې خزې مخکنه خاونو نو داغي نیم بچی نشته او د دې نیم نشته ره نو د دې خزې د مال نیم به خاون والی او باقی نیمای با داغي مور او پلار هغه بوالی وسو د دینه د میراث خرګنۍ ته منتقل شو زکه د خزي ټول مال دا خاول نشي اغستله فإن كان لهن ولدون پس کچریوی دا غوی دا پارا بچی پلکم ربا ستاسو دا پارا سلور مئیسا دا ستاسو دا پارا سلور مئیسا دا مما ترکنا دا غنا چپری خودوی دی زناناو من بعد وصیتین یوسین بیاو دین پس د وصیت نه چې وصیت کوي پاغه باندې او دینن یا قرض وی او دینن یا قرض وی فإن كان لهن ولدن صورت د مسئلې داره خزا مړه شو او بچیم تنا پادشو کده دی خاون لوی کده بل خاون لوی نو خاون با سلورما برخه اغبوالی او باقی چې څومره مال ده نو هغه با د بچو هغه باندې با بچو باندې با تقسیم بشي ولهن ربع او د دې خذل پارا سلورم حصہ دا مما ترکتم دا غمان لا چې تاسو پرې خو دی وی تاسو پرې خو دی وی ان لم يكن لكم ولد لا کچرنوی استاسو اولاد ولهن ربع خزا که یووی او که ډیره او چې بچی نوی نو سلورما حصہ هغه به ورته میلاویږي او که بچی وو نو بیا به ورته اتما حصہ هغه به میلاویږي لکم ولدن یعنی د سلید د خزینا یا د بل خزینه بچیا غنیا فإن كان لكم ولد فلهن ثمنا
که چرې وي ستاسو اولاد د هغوی دپاره اتمه حصه ده مما ترکتم د هغې مال نه چې تاسو پرېښودې وې من بعد وصیت پسو د وصیت نه توصون بها چې تاسو وصیت کوئ په هغې باندې او دینن یا قرض وي و دلته وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ كَلَالًا او کچری یو سړی چې هغه میراث نه وړلی شي چې هغه کلاله وي یعنې میراثي وي او امراتون یا زنانه میراثي کلاله ویلې کېږي هغه چاته چې هغه میراث وي امام بخاری رحمه الله ویا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه نقل کړي دي چې کلاله چاته ویلې کېږي من لا يرثه ابن ولا اب چې نه ترې نه زوی میراث لري او نه پلار یعنی اصول او فروع هغې نشته دی او خویندې او وروڼه هغې څه دي شته خو اصول او فروع هغې نشته دی او امرات وله اخ او اخت یا زنانه او د هغې دپاره ورور یا خور د مور د طرفه یا دلته ډېرو صورتونه الله جمع کړي دي سړی مړ شو د هغه نه ورور پاتې شو یا ترې خور پاتې شوه یا ښځه مړه شوه د هغې نه ورور یا خور پاتې شو نو په دې څلور واړه صورتونو کې به د هر یو دپاره شپږمه برخه هغه به میلاویږي هر یو دپاره به دغه حصه هغه به میلاویږي فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ پس کچری و زیاتو د دینا یعنی د یو نه زیات وروڼه خویندې وي نو دوی به درېیمه برخه کې هغې کې به شریک وي یعنی د مړ ورور یا د مړې خور مال هغه به درې حصو هغې باندې به تقسیم شي درېیمه برخه کې به یو شانې شریکه باندې تقسیم و هغه به کېدلی شي یعنی او کمې چې دوه برخې دوه حصې هغه پاتې شي نو هغه به نورو وارثانو ته ورکړلی شي فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ کچری و زیاتو د دینا نو دی حصہ دار دی په درېیمه حصه کې من بعد وصیت پس د وصیت نه یوصی بها چې وصیت کېدی شي په هغې باندې او دین یا قرض وي غیر مضوار دا منصوب دی یعنی کونو غیر مضوار یعنی تاسو شی نه ضرر ورکوونکي په خپله وصیت سره وصیت چې کوئ نو په دې وصیت سره چاته ضرر ونه رسوئ یعنی پکار ده
چې تاسو د خپلو وارثانو خیال وساتئ نه په قرض کې پاغې باندې زیاتې وکړئ دا نه چې په دروغو باندې دا وي قرض در باندې داغه دومره نشته او ته یې رجی ما باندې د پلان کې دومره قرض او نه په وصیت کې راولږي کې یو داغي حق د خپو د لاندې نه کوي لکه ډیر خلک هغه داسې کوي الکه دې پلان کې لبور کې پلان کې لبا نور کې وا وصیتا من الله یوصیکم الله وصیتا من الله دا مفعول مطلق دی د پاره یوصیکم الله او دایره تاکید د پاره ورو غیر مضار یعنی د الله د طرف نه چې کوم وصیت تاسو ته د میراث مبارک کیږي نو دیتا ضرر مور کوي چې مخالفت وکړي والله علیم حلیم دا الله دا دو صفاتونه دې کې راوړل پدې کې جواب دې داغه چا چې د میراث په باره کې سوالونه ذهن کې راځي د میراث باره کې ذهن کې سوالونه راځي نو چې تاسو علم ناقص دی د الله په حکمتونو باندې خبر نه لرئ نو خدا دا چې د خپل علم قصور اعتراف په دې باندې وکړي او پدې کې اشاره ده چې کچا zarar ورکو نو د الله د علم نه پټو نه ده کچا zarar ورکو نو د الله د علم نه پټو نه ده الله علم والده بیا ورستو الله بدل سزا ورکړي نو د الله په علم باندې صبر باندې دوکه کېدلو هغه پکار نه دی انا چې تا وصیت غلط کو پردې حصہ دې راواغستا دا دې بل چاله ورکړو تعالی الله سزا در نکړه نو پدې باندې دوکه نشي الله صبرناک ذات دې د دې سزا به الله سکيو در کوي بد الله ولکم نصف ما ترک ازواجکم ستاسو لپاره نیم هغه دی چې پریخي وي ستاسو بیبیانو ان لم یکن لهن ولد کچری نوی د هغوی دپاره بچي فإن کان لهن ولد پس کچری وي د هغوی دپاره بچي فلکم الربع ستاسو لپاره څلورمه حصه ده مما ترکنا دا غنا چې پرېښودې وي د زنانو من بعد وصیتین پس د وصیت نه یوصین بها چې وصیت کوي په هغې باندې او دینین یا قرض وي ولهن ربع او د دې ښځو لپاره څلورمه حصه ده مما ترکتم د هغې مال نه چې تاسو پرېښودې وي ان لم یکن لکم ولد که چېرې نه وي ستاسو اولاد فإن کان لکم ولد که چېرې وي ستاسو اولاد فلهن ثمن د هغې دپاره اتمه حصه ده مما ترکتم د هغې مال نه چې تاسو پرېښودې وي من بعد وصیت پس د وصیت نه توصون بها چې تاسو وصیت کوئ په هغې باندې او دینین یا قرض وي وصیتا من الله
وإن کا من بعد وصیت پس د وصیت نا توصون بیا چې تاسو وصیت کوي پاغي باندې او دین یا قرض وي وإن کان رجل کچری یو سړی یورثو چې میراث نه وړی شوی وي کلالتن میراث او امراتون یا زنانا میراثي وي وله اخ او داغه د پاره ورور او اختون یا خوروا د مور د طرف فلکل واحد منهم السدس پد هر یو د پاره د دوی نه شپږمه حصہ ده فإن كانوا اکثر من ذلك پس کچری و زیاتو د دینا فهم شرکاء فی الثلث دوی صدار دی پدری میسا کی من بعد وصیت پس د وصیت نا یوسا بها چه وصیت کی دے شی پاغیبانی او دینن یا قرضی غیر مضوار شیطاسو نا ضرر ورکون کی پا وصیت سرا اچاتا وصیتا من اللہ وصیت دے دا اللہ دا طرف دا اللہ واللہ علیم اللہ پوا حلیم و صبرناک دے اللہم قوینا فرزاک واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم